یو سړي تپوس وکړه زمونږ د یو عالم نه، زمونږ دا عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی او جمدی دی. الله جمدی اوچت کړی دی اسمان ته، او د قیامت نه مخکې به رب العالمین راکوزوي، او زمونږ د نبی علیه السلام په امت کې به واده کوي او بیا به مري، او د حضور پاک مبارک د قبر سره خوا کې لږ یو ځای د قبر پاتې دی، په هغې کې به دفن کېږي. نو یو سړي تپوس وکړي چې عیسی علیه السلام په اسمان کې جمدی دی. او بالکل قرآن شریف کې الله فرمایي خاص تاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه د رکوټې او دسماتې ځای شته او نه د لویو دسماتې ځای شته. نو دا عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دا رکوټې او لویو دسماتې کوم ځای کې؟ هغه مولانا صاحب ورته وایي تا نه هم میاشتې د مور ګېډه کې تېرې کړې دي؟ وی جمدی وي که نه وي؟ او جمدیم او وجود ته خو د خوراک څښاک اوبه هم در رسېدې د مور د رګونو په ذریعه. وی ما ته هغه ډېران وښایه کوم ځای دی غول کول، کموډ وښایه، هغه لیټرین وښایه، هغه د رکوټې او دسماتې وښایه کوم ځای دی کړی دی. وی الله راله انتظام کړی و که نه؟ نو چې الله تعالی دلته انتظام کولی شي عیسی علیه السلام دلته نه شي کولی؟ نه دا عقل نه بار خبرې، دا عقل نه بار نه دي. دا بعضې څیزونه خو زمونږ عقل ورته نه رسېږي. ته د انسان دی وجود ته وګوره، دا د غوا بچی چې پیدا شي او دا د غولانځې ته خوله ور مخامخ کي او هغه پی په دې خوله باندې د هغه غولانځې نه راروي، دا په کوم یونیورسټۍ او کالج او سکول کې دا چل ورته استاد جي وښو، کوم پروفیسر ورته دا چل ښولی، او دا څلور خپې چې لقۍ او منډې پې وایي دا چل ورته چا وښو. او دا ماشوم د مور نه چې پیدا شي او دې وجاړي دا د جړا طریقه او دا چل ورته چا وښو چې تنګ شي نو جاړې به، ولې که جاړي نه نو مور خو د ښه او بد نه خبرېږي، نو الله جړا ورولي چې مور یې د ښه او بد نه خبر شي. رونو شریعت چې کومه خبره الله او رسول ویلې ده دا زمونږ د عقل نه خلاف نه ده، خو زمونږ عقل بعضې څیزونو ته نه رسي، مونږ به خامخا منو. ښه جناب دغه ورځ باندې چې الله بیا وزن کوي تول کوي د اعمال براوالي او دا به واچي. حضرت داود علیه السلام الله نه تپوس وکړو، وی الله ما ته دا تله وښایه، وی طاقت نشي لرلی، نه الله خامخا به راته ښیي، نه الله ورته تله وښوله چې وی لیده نو را پرېوت بېهوشه شو، چې کله په هوش کې راغی نو جړلې، یا الله دا دومره غټه تله دا به ډکېږي څنګه؟ په دې کې خو دا ټول اسمانونه او ځمکې کې واچی نو په یو ګوټ کې به ځای شي. دا زمونږ دون عمل کم دی چې دا تله وپې ډکه شي، دا به څه کوو؟ رب العالمین وفرمایل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجورې هم ډکولی شم. دا الله ډېر لوی قدرت، یو کجورې له به دونه وزن ورکي او دونه به یې درنه کي چې په هغې باندې به یې ډبه کي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی به د قیامت پر ورځ د هغه یو کم سل دفتر به د ګونۍ، یو دفتر به یې دومره که راخورې کې دا ځمکه اسمانونه پې ډکېږي، یو دفتر به یې د نیکو، دا یو کم سل دفتره د ګناه به په یو چابړي کې واچي او دا یو دفتر به په بل چابړي کې واچي. نا ګناه به درنه شي او نیکي به سپکه شي، نو رب العالمین به اعلان وکړي چې فلان کې د فلان کې زوی د فرشتو په ذریعه به اعلان کېږي، ها دا د دوزخ ته روان شي، دی به دوزخ ته روان شي. چې دوزخ ته روان شي یو رکوټې غوندې پرچه به روزي، پوټینې پرچه، الله به بیا اعلان وکړي دا بنده راوګرځوئ، فرشتې به یې راوګرځوي، چې راویې ګرځوي درته به وایي ها دا پوټې نیکي دې پاتې را دا واخله چې دوباره درته ټول کړي. په ترمذي شریف کې دا حدیث دی، رب ما هذه البطاقه فی هذه السجلات، دا پوټې کاغذ د یو کم سلو دفتر مقابله سے کم ځای کولی شي، دا خو زما غټه رسوایي ده. یو ځل خو په مې اعلان وشو د دې ټول 18,000 قامه په مخ کې، اوس به بیا په مې اعلان کېږي، بیا به رسوایي مې کېږي. الله وی لا ظلم اليوم، دلته ظلم نشته، دا پرچه دې پاتې ده نیکي، ورشه شابه چې درته وتلي په نازله به راشي، بیا به هغه ګناهونه په یو چابړي کې واچئ، یو کم سل، یو دفتر نیکي په بل چابړي کې،
او دا پټینې کاغذ براوالی دا بیا هغه د نیکو په چابړه کې واچي. نو وختي ګناه درنه وه، اوس یې ګناه سپکه شوه او نیکي یې درنه شوه. الله رب دا څه شی دی؟ دا پټې کاغذ کې سو دې خو ماله ډېره لویه فایده راکړه. مخکې د دوزخ اعلان شوی و، اوس پیره جنت اعلان چې پلان کې د پلان کې زوی د جنت ته دی. الله وایي دا زما ذکر دی، زما نوم دی، ولا ذکر الله اکبر. دا د الله نوم. اوس به ته وایې چې بس دا خبره خلاصه شوه، د الله دا نوم خو موږ ټول خلک اخلو، د دې مقابله کې خو ګناهونه هېڅ هم نشي کولی. داسې نه ده. دا ګناهونه دې سړي کړي په حالت د کفر کې، د دنیا ګناهونه یو کم سل دفتر او بیا د هغې نه پس د ایمان راوړه او دا کلمې شهادت وي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او بیا لږ نیکي وکړه او لاړ مړ شو. نو دا قاعده ده چې په کفر کې چا څونه ګناه کړي دي ایمان راوړي، نو د الله د هغه نوم په مقابله کې د کفر هغه ګناهونه هېڅ مقابله نشي لرلی. په ایمان به دا ټول هر څه ختم شي. د الله نوم دا لوی دی، مراد ترنه ایمان دی. د الله دا نوم دا کلمه د جنت کنجي ده. یو عالم نه چا تپوس وکړو، وی دا کلمه خو هر سړی وي جنت ته خو بیا هر سړی دی. وی داسې کنجي راته وښایه چې غاښې بې ني، د کومې کنجۍ چې غاښې ني په هغې جرنده نه کولاویږي. نو د دې کلمې شهادت د کنجۍ دپاره هم غاښې پکار دی. غاښې څه دي؟ دا منځ، روژه، زکات، حج، دی غاښې دي. دا به وله پیدا کړي نو جرنده به درته هله کولاوی. نو ګوره په دغه ورځ اختیار د چا دی؟ د رب العالمین.